ارغندې کډوالو میشتېدنې پنډغالي ته د برېښنا شبکې غځونه د ژوند په ننګونو او تیارو کې د هیلو څرک کابل په 15 کیلومتري کې د کډوالو د میشتېدنې لپاره د ارغندې ځانګړی شوی پنډغالی چې د کابو 300 کورنیو د ځایولو ظرفیت لري اوس ورته د برېښنا شبکې غځونې چارې په چټکۍ سره دوام لري. د 2 کیلومترو په دوام د شبکې غځونه د 400 کیلو ولټ په ظرفیت د برېښنا خپلواکه برج جوړول او د اوسېدو هر واحد ته د برېښنا موضوع غځونه او ترتیب هغه اساسي چارې دي چې د برېښنا شرکت له لوري پر مخ وړل کیږي. د برخصونې د پروژې لپاره د 15 کیلو ولټ یو لسپایي په نظر کې نیول شوی او همچنان د 400 ولټ د شبکې یو لسپایي چې هغه نصب شوی دی آماده دي چې په غیر باندې د 400 ولټ شبکه تمدید شي او یو دانه برج ورته په نظر کې نیول شوی 400 ولټ کې وي. دلته د برېښنا شبکې د بشپړونې اړوند چارې د افغانستان برېښنا شرکت په مالی لګښت بشپړېږي څو راستنېدونکو کډوالو ته د اوسېدنې لپاره د اساسي اړتیا په توګه برېښنا برابره شي. په ټوله کې دا یوه تخنیکي چاره نه بلکې له راستنېدونکو کډوالو سره د پیوستون ملي یووالي او مسؤلیت منلو اساسي چاره او ارزښت پالنه ده. 4 ورځې موږ ته ټیم راکړل شوی چې دا پروژه باید تکمیل سي او خلاصه سي او موږ شپې ماته کار کوو ورځې هم کار کوو چې وغواړو چې دغه پروژه په خیر سره ډېر رو تکمیل سي او خپلو وطنوالو ته کوم چې مهاجرین دي را روان دي په خیر سره مصدر د خدمت وګرځېږو او دا ورته یو خدمت سي. نو خوشحاله یاست چې خپل هیوادوالو ته د خدمت زمینه ګرځېږو او دلته کار کوو خپل دولت ته خپل ملت ته خدمت کوو ډېر خوشحاله دي سره. ټاکل شوي څو د 4 کاري ورځو په دوام دلته د برېښنا منظمه شبکه فعاله شي او ورسره مل د راستنېدونکو کډوالو لپاره د برېښنا له درکه اساسي اړتیاوې او ضرورتونه پوره کړي.